که هنر دومره لرم چې سره جوړومه بنیتۍ له به پیدا خریدار نشي او چې مالک ترې نه په خپله غلا شروع کړي داسې ځای له به پیدا څوکیدار نشي. سلامونه ملګرو، جاوید وفا یم او د پښتو څانګې له اړخه تاسو ته مخاطب یم. نن راغلی یم د صوابۍ علاقې ډنډوکا نومې کلي ته او راسره څنګ کې ناست زموږ ډېر دروند خوږ مشر ګلرحمان ارماني صاحب او دغه شان سجاد صاحب دلته راغلو او نو د دې ښایسته موقع نه موږ دا پیدا به واخلو چې د دې نه ښایسته اشعار ریکارډ کړو او د خپلې پښتو څانګې د پیج نه تاسو ته چې کوم دی نو پیش کړو. نو ګلرحمان صاحب ته به خرکلې ورته په خپل پروګرام کې وایم، دوی به په لنډو الفاظو کې خپل تعارف وکړي، د پښتو څانګې متعلق به دوه خبرو کې او ښایسته اشعار به راته بیان واوري. بسم الله الرحمن الرحیم. جاوید وفا صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو زموږ د غریب خانې ته رالی. نو الله پاک د ستاسو قدر وکړي او تاسو دا کم کار چې کوئ لکه دا پښتو څانګې دپاره چې دا تاسو کوم پیج کولاو کړی دی نو دا یو ډېره د فخر خبره ده چې د پښتو ځکه چې زموږ اوس دا ماشومان کم دي که نه نو دوی ټول څوک انګلیش زده کوي او څوک اردو زده کوي. نو ښه خبره دا ده چې زه د کور کې هم کله کله دا خبره کوم چې داسې ګوره خپلو وړو ته خپله پښتو وښیه نو که بیا انګلیش زده کوي خو پښتو موږ نه ورو هېرېږي. نو چې پښتو رانه هېرېږي نو موږ به بیا انګلیش څه کوو. نو بس په دغه خیال باندې دا ستاسو ډېره یو ښه خبره ده چې د دې باره کې تاسو محنت کوئ او الله پاک دې تاسو دې پیج له ترقي درکړي او خدای پاک دې دا ښه وچلوي او د خاص کر د پښتو د خاطره. ګلرحمان صاحب کلامونه به درنه وو، کلامونه به درته ووایم چې ستاسو ارشاد یو کته ده وی ځان کړه خاورې چې اسمان ته ختل غواړي، ځان کړه خاورې که اسمان ته ختل غواړي او په سیلۍ کې ګرد غبار په بره خیږي، خو تکبر کې تندر ځي د ځمکې ویخله او د مظلوم د خولې ازار په بره خیږي. کوشش کوه په ښه کوشش باندې الله موندی شي، د بنیتۍ په هر یو بوټي کې بلا موندی شي، د تکبر او د ریا په تسبو څوک وایي دې باندې مولا موندي شي. او بل یو کیسه ده وي مینه غواړم مینه ویشم زه د مینې سوداګر یم، مینه غواړم مینه ویشم زه د مینې سوداګر یم، نه ظالم نه دهشتګر یم او نه د وینې سوداګر یم او ما کې بغض کینه نشته ته مونجه مونجه مه کوه، ما ته سپینې سپینې وایه ما کې بغض کینه نشته ته مونجه مونجه مه کوه، ما ته سپینې سپینې وایه زه سپینې سوداګر یم. دنیا کې هر سړی په منډه د دولت لټوي، دنیا کې هر سړی په منډه د دولت لټوي او څوک چې مالدار شي نو هغه ځان له شهرت لټوي، خو زما په شانتې لیوني لا پکې اوس هم شته دی چې صرف ګرځي او ځان له مینه محبت لټوي. جی ارشاد اوریدئ وی انسان لګیا دی انسانان خوري او پې ژوند تېروي، انسان لګیا دی انسانان خوري او پې ژوند تېروي لکه اوسۍ چې ازمریان خوري او پې ژوند تېروي. غریب په ژبه خان سټي د ټوک ډوډۍ دپاره، خانان د فیل مې غریبان خوري او پې ژوند تېروي. دا شعر بیا ووایي. غریب په ژبه خان سټي د ټوک ډوډۍ دپاره، خانان د فیل مې غریبان خوري او پې ژوند تېروي او څوک د یوې نوړۍ په تمه پردي در ته ګوري، څوک د یوې نوړۍ په تمه پردي در ته ګوري او څوک د مستۍ نه مړ ځان خوري او پې ژوند تېروي. څوک د یوې نوړۍ په تمه پردي در ته ګوري، څوک د مستۍ نه مړ ځان خوري او پې ژوند تېروي او مریض ډاکټر لذي د خپلې زندګۍ په خاطر، مریض ډاکټر لذي د خپلې زندګۍ په خاطر او ډاکټر په مخه مریضان خوري او پې ژوند تېروي او د چا مضبوطه عقیده ده روزي خدای ورکوي، د چا مضبوطه عقیده ده روزي خدای ورکوي، څوک به نه حقه خپل ایمان خوري او پې ژوند تېروي او څوک سمندر ډوب کړه ولاړ د میانو ښکار شو، څوک سمندر ډوب کړه ولاړ د میانو ښکار شو، څوک د اوبو هغه میان خوري او پې ژوند تېروي او مقتول د خاورو لاندې پټ شي د دنیا نه لاړ شي، مقتول د خاورو لاندې پټ شي د دنیا نه لاړ شي او د قاتل غوښې وکیلان خوري او پې ژوند تېروي. او مونږ ټول یو بل ته محتاج یو که لږ سوچ دې وکړو، مونږ ټول یو بل ته محتاج یو که لږ سوچ دې وکړو، ملا منبر کې مقتدیان خوري او پې ژوند تېروي او شاعر تاسې واو کې څوک څه نه ورکوي، شاعر تاسې واو کې
څوک څه نه ورکوي ډمان محفل کې شاعران خوري او په ژوند تېروي. ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر ښکلی. او خلکو د یو بل په خوراک باندې شروع کړې ده بس خپل شعرونه ګل رحمان خوري او په ژوند تېروي. ډېر ارشاد. چا انسانیت خپلو شعرونو کې روک کړی دی خو ما دغه خصلت په تورو غرونو کې روک کړی دی. چا انسانیت خپلو شعرونو کې روک کړی دی خو ما دغه خصلت په تورو غرونو کې روک کړی دی. او زه چې ورته ګورم مخامخ خپل انسان ښکاري دی یار خپل عزت په کردارونو کې روک کړی دی. او عقل مې د سره بره لاړو په پرواز شلو لاندې مې ټول خلک په ګردونو کې روک کړي دي. او ته به زما فکر چېرته ګورې په ځاګانو کې ما درنه خپل سوچ په دریابونو کې روک کړي دي. او عقل مې د سره بره لاړو په پرواز شلو لاندې مې ټول خلک په ګردونو کې روک کړي دي. او قوم شباغي ورته د قتل منصوبې ګوري خدای تې نه عیسی په اسمانونو کې روک کړي دي. او ټیک د ګناهګارو ما سرکشو ما غافلو ما خو ځان نه مې دا نوم په طوافونو کې روک کړی دی. او تش ګوګل تې راله مو واپس ډنډوکا کلي ته زړه مې د سعودي په 2 ښارونو کې روک کړی دی. تش ګوګل تې راله مو واپس ډنډوکا کلي ته زړه مې د سعودي په 2 ښارونو کې روک کړی دی. نو بس که ګل رحمانه په مطلب یې څوک پوهېږي نه هسې د خپل عمر په شعرونو کې روک کړی. ډېر ښکلی ډېر